السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو چې د خپل د فیسبوک پروفایل لاک کړو. دوستانو، د لاک ډېرې ګټې دي، نو یوه ګټه یې هم دا ده چې که چېرته تاسو سره څوک ملګری نه وي، نو دوستانو هغه نشي کولی چې ستاسو په پروفایل کې ستاسو تصویران وګوري یا ستاسو پوسټونه وګوري. نو دوستانو، تر څو چې هغه تاسو سره فرینډ شوی نه وي، کله چې هم فرینډ شي هغه تاسو سره، بیا یې کولی شي چې ستاسو پوسټونه او ویډیوګانې یا عکسونه وګوري دوستانو. نو دوستانو، ډېره اهمه او ښایسته ویډیو ده. نو راځئ ویډیو له موږ سره وګورئ. ویډیو له دوستانو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغوی هم ورڅخه فایده واخلي. او دوستانو، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، له هر څه نه مخکې به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. زه تاسو ته دوستانو اوس هغه آی ډي وښیم چې کوم باندې موږ غواړو لاک ولګوو. نو دوستانو، تاسو په دې ځای کې په دغه د پروفایل عکس باندې به کلیک وکړئ. که چېرته دوستان تاسو سره په دې ځای کې نه راوړي، نو دوستانو تاسو به په دې ځای کې په دغه درې کرښو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې تاسو په دغې باندې کلیک وکړو، نو دوستانو تاسو اوس په دې ځای کې په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دوستانو، نو ګورئ دوستانو، دغه زموږ آی ډي ده او په دې باندې اوسه پورې لا لاک نشته دی. نو زه غواړم په دې باندې د لاک آپشن ولګوم. نو دوستانو، تاسو به په دې ځای کې په دغه درې کرښو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو په دغې کلیک وکړو، نو دې ځای کې به تاسو دوستانو دلته لیکلي لاک پروفایل. دوستانو، په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې ځای کې به دوستانو تاسو په لاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې تاسو په دغې ځای باندې کلیک وکړو، نو دوستانو تاسو اوس بېرته شاته راشئ. اوس به دوستانو تاسو لږ صبر وکړئ. دغه دوستانو زموږ ته آپشن راغی. اوس به تاسو دوستانو په دې ځای کې به په اوکې باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو، زموږ په پروفایل باندې لاک ولګېدو. ګورئ دوستانو، تاسو ته دلته راغلو. دغه دوستانو تاسو په پروفایل باندې لاک ولګېدو. دوستانو، د دې نه وروسته که چېرته تاسو ته ستاسو آی ډي ته یو څوک راشي او هغه ستاسو څخه سره ملګری نه وي یا فرینډ نه وي، نو هغه نشي کولی دوستانو ستاسو پوسټونه وګوري. یوازې کولی شي چې د هغه کور فوټو او دغه د پروفایل عکس دغه ځایونه وګوري، بس. نو دې نه لاندې دوستانو نشي کولی چې ستاسو پوسټونه، عکسونه او ویډیوګانې وګوري دوستانو. نو دوستانو، ډېره ښایسته ویډیو وه. هیله لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي. نو دوستانو، که مې ویډیو خوښه شوې وي دوستانو، ویډیو له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست. او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.